اسیب قوای مرکز په هلمند کې غلا نشوه کولی. که چیرته اسیب قوای مرکز افغانستان آزاده کړی مو بیا به قوای مرکز ته ته په قوای مرکز کې به په چا ظلم کوو؟ بیرته په تاجک ظلم کوو. که سبا ته تاجک ماته ووایي، زه یو مثال درکوم، که چیرته تاجک ماته ووایي چې ظاهر کدیر څه رقم سړی دی، زه ورته وایم ظاهر کدیر مافیا دی. زه ورته وایم ظاهر کدیر ماته ګټه نه ده رسولې. زه ورته وایم ظاهر کدیر زما پښتون په وینو باندې لوبه کړې تر څو پیسه داره شي. پس د ما دپاره ظاهر کدیر اتل نشي کېدی، ولو که د تاجکو خلافي. سو تاسو باید متوجه اوسئ چې هغه څوک خپل اتل جوړ کوي د کوم انسان چې تاسو ته ګټئ. جناب یوسف صاحب ستړی مه شي. ډاکټر صاحب محترم سلام دې ورسېږي. په دې رسېدو علیکم ډېر السلام. خوشحاله ارام اوسئ. ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړ. ما صرف یو څه غوښتل چې ووایم، زه د وژنې خلاف یم په هر صورت کې. دی باید قانون ته سپارل شوی وای، بندي شوی وای او اصلاح شوی وای. وژنه دا لکه څنګه چې په 13 کلن دوره کې طالبانو رشد کو پیدا شول او یو زیاتېده. وجه یې څه وه چې یو به یې وژه، لکه مثال ورور یې وژه بل ورور یې جګېده، یا یې تره زوی وژل کېده بل تره زوی را جګېده که نه. لاله یو پوښتنه کوم مخکې د دې چې بحث ته دوام ورکړو. یوه پوښتنه درنه کوم. کله چې تاسو وایئ چې زه د وژلو خلاف یم په هر صورت کې، د دې خبرې په معنا پوهیږئ؟ یعنی تاسو په هیڅ صورت کې وژل نه غواړئ، صحیح؟ بالکل. اوس ځکه دا رشد ورکوي. اوکې، زما دومه پوښتنه، تاسو په دین باور لرئ که نه لرئ؟ لرو الحمدلله. اسلام په وژلو باور لري، ته پې باور لرې؟ بلا شک اسلام ده، خو نظر شرایط ته فرق کوي. اوس د نه ګوره، مخکې مې درته ویلې چې ته آیا په خپلې جملې پوهېږي که نه؟ د همدې د خاطره مې ډبل چک کړه چې کله ته وایې چې زه د وژلو خلاف یم په هر صورت کې، معنی یې دا ده چې زه هېڅکله وژل نه غواړم، په داسې حالت کې چې اسلام د وژلو خلاف نه دی او په اکثریتو شرایطو کې تا ته امر کوي چې یو څوک باید ووژني. یو مثال در کوم، فرض وکړه تا واده کړی، الحمدلله، نو زه دا مثال نشم درکوی، یو بل چاته مثال ورکم. فرض وکړه یو سړی دی، دا په خپل کور کې ناست دی، د خپلې میرمنې سره یو غل را دننه کېږي، د ده په ښیو لاسونه تړي، د ده په مخ کې د ده په میرمنې باندې جنسي تیری کوي، د ده 2 لورګانې ورته وژني او د ده ټول مال اخلي او تښتي. اوس کلم چې تا هغه سړی ګیر کوي د داسې یو انسان په توګه چې خدای ناخواسته که دا ظلم تا سره شوی و، څه کوي؟ هغه انسان زندان کې اچوي تر څو اصلاح شي؟ بلا شک اساسي قانون ویلي هغه به پلي کوو. قانون دلته مهم نه دی، زه ستا نظر درته وایم. که خدای ناخواسته ستا عزت ته څوک په بده سترګه وګوري، ته هغه سړی قانون ته ورسپارې؟ قانون فیصله خو به همدا یې که یې وژلی وژنې به یې، نو ستا فیصله به څه وي؟ قانون خو ته نه منې، ځکه ستا نظر خو بیل دی. د تا به نظر څه وي چې آیا داسې یو انسان چې د یو چا په میرمنه تیری وکړي، 2 ماشومان یې ورته ووژني، هغه انسان باید زندان ته لاړ شي یا باید ووژل شي؟ ستا شخصي نظر. زما شخصي نظر دا د ښه کویشن وکړه، خو څه چې د قانون ملک وایي، د یو ملک قانون وایي، نو هغه ته به پابنده یو. پس تا جمله چې کومه ده، زه غواړم د تا سره بحث وکړم، قانون ته نه. ته وایې چې زه په دې باور یم چې یو انسان په هیڅ حالت کې باید له منځه لاړ نشي. سو د اوس دپاره ما ته په قانون نه غږېږو. زه غواړم په دې پوه شم چې که چېرته ستا باور ریښتینی او ما ته قناعت راکړي، زم غواړم عدم تشدد والا شم. که چیرته ما ته یو څوک مثال راکړي چې که یو انسان را دننه شي او کوشش وکړي خدای ناخواسته ستا میرمنې ته بېعزتي وکړي یا بېعزتي ورته ورسوي، ته به څه کوې؟ زه وایم چې نه قانون کیسه کې یم، نه د دین کیسه کې یم، نه د خلکو کیسه کې یم. که پوه شم چې یو انسان ما ته زما ناموس یا زما مال ته، مال نه مې هدف د کور مال دی، جایداد، که دې 3 شیانو ته صدمه رسوي په دې سر یې ولم،
مخکې د دې چې حکومت خبر شي، مخکې د دې چې قانون څه وایي، که یو غل زما حریم ته رادننه کېږي، د امریکا قانون هم همدا وایي چې که چېرته ستا کور ته یو نفر بې اجازې رادننه کېږي، ستا شخصي حریم ته حق لري په دې سر یې وولې. سو دا زما نظر دی، ځکه زما دین هم راته وایي چې د مال نه دی، بیا مې هدف مال دی، انجونې نه دي، چې د مال نه دی، د ناموس نه دی، او د خپل ځان نه دی، د دفاع په خاطر ته کولی شي بل انسان ووژنې. سو ستا کومه فلسفه چې ده، دا د کوم ځای نه سرچشمه اخلي چې ته وایې چې په هیڅ صورت کې باید انسان ونه وژل شي؟ دا کوم قانون دی؟ دا کوم دین دی؟ دا کومه تګلاره ده؟ دا ستا شخصي نظر د کوم ځای نه پیدا شوی؟ نه، زما هدف له دې خبرې نه څه و، دا درته تاسو ته ووایم. په اوسني شرایطو کې که غواړې چې هیڅ وخت جنګ ونه شي، خپل منځي جنګونه پیل نه شي، هغه نه شي، تر ده پورې ما ویلی چې ځکه دا اوس یو خو هغه وژل شوی، بیا بل زموږ او تاسې پښتانه په دې خوشحالي ښکاره کوي، هغه ښکاره کوي، نو هغه د خلکو احساسات پارېږي او جنګ ته لمنه وهل کېږي. زه عموما د جنګ خلاف یم، وایم چې څنګه یو جبهه رشد کوي که نه، وجه یې همدغه ده چې یو څوک وژل کېږي او هغه د هغه عکسونه یا ویډیوګانې نشریږي او خوشحالي پرې څرګندېږي. یعنی ستا نظر دا ده چې اسلامي امارت نه باید سیب کوی مرکز وژلی و، بلکې سیب کوی مرکز یې پرېښی و چې طالبان ووژني؟ نه، هغه یې باید نیولی وی، قانون منګولو ته یې سپارلی وی، هغه یا یې که وژلی هم وی، داسې دومره یې هغه نه وی کړی، لکه څنګه چې د تیر شل کلن نه باید موږ زده کړو که نه چې څه شوي وو، څنګه یوې ډلې دومره رشد وکړو، بالاخره حکومت یې چپه کړو، حکومت یې ونیو. زه فکر کوم تیر تاریخ ماته دا راښیي چې په هغې وختونو کې زمونږ حکومتونو معمولا غوث دریځ نه لره. یوازینی حکومت چې تاسو بریالی لیدلی شئ په امنیتي مسایلو کې طالبان و، ځکه غوث دریځ یې لره. که چا به غلا کوله، لاس به یې ورته پرې کوو، که چا به قتل کوو، بیرته به یې وژه. او کله چې ته غوث دریځ ولرې، د تا امنیت ثابت پاتې کېږي. هر هغه هېواد چې غوث دریځ ونه لري، هلته جرمونه ډېرېږي، هلته ډلې ډېرېږي. په جمهوریت کې موږ غوث دریځ نه لره. تا به یو نفر مړ که، ته به لاړې زندان ته، د همدې د خاطره چې دی د حسیب کوی مرکز غوندې لوچکان پیدا شوي وه. د همدې د خاطره تا محمد نور ویلې چې زه د مزار امپراتور یم. د همدې د خاطره عبدالله ویلې چې زه د غني د لومړۍ میرمنې په ځای باید اوسم. د همدې د خاطره د دفاع وزیر د ولسمشر خبره نه منله. سو که چیرته ستاسو فلسفه د وژلو او د جنګ خلاف فلسفه وي، نو هغه خلک کوم چې پوهیږي چې دوی د داسې یو انسان نه سو استفاده کوی شي، تا نه سو استفاده کوي. فرض وکړه دغه نن زه راخلم تا د افغانستان ولسمشر کوم او ته وایې چې زه د وژلو خلاف یم او زه د جنګ خلاف یم، خو اولنی کار چې کوي طالب توپک راخلي وایي سړی د جنګ خلاف دی، بس ولی. او اولنی کار چې کیږي تا وژني، ځکه خلک پوهیږي چې ته څوک نشي وژلی. پس حکومت او یا هم د قانون پلي کول دا هیڅکله په رضا نه کېږي. فرض وکړه تا ته یو پولیس وایي چې زه ترافیک یم خو د پارچو ورکولو خلاف یم، خو ته بیا سرې که وګورې چې لایټ سور دی، غر پکې منډه وهي، ځکه پوهېږي چې پولیس د پارچو ورکولو خلاف دی. پارچه په خپل ذات کې زور دی، جبر دی. پس ته قانون هغه وخت پلي کوی شي چې جبر وکړي. یا که چیرته ستا نظریه راواخلو لږې نور هم نرمه کړو، مثلا ووایو چې که چیرته یو سړی یو جنۍ ته سترګک وایي، یا که چیرته یو سړی یو جنۍ په زوره غېږ کې نیسي، هغه نه باید بندي شي. دومره غټ کار یې خو یې نه دی کړی چې اوس زندان ته ولېږل شي، خو ټول خلک به سبا د هر چا مال به غېږ کې نیسي. سو تاسو باید پوه شئ چې قانون د جبر په اساس پلي کېدی شي، نه په رضا باندې. بالکل، خو نظر شریعت ته فرق یې. زه هدف مې د دې خبرې نه دا ده که غواړي چې خپل منځي جنګونه بیا رامنځته نه شي او بیا هغه ونه شي، نو دا جنګ د لمنه وهل همدغه نه شروع کېږي، همدغه نه خلک رشد کوي، یو جبهه یو دنه نور خلک روحیه اخلي او دنه نه. حل لاره څه ده جان؟ مثلا څه وکړو؟ که مثال در کوم، فرض وکړم د طالبانو نظام زه یم، ستا مشوره ماته څه ده چې که سیب کوی مرکز راځي او توپک یې په لاس دی، په موږ ډزې کوي، موږ وایو چې سړي ته چیا مه وایي، ژوندی ونیسئ چې بیا ورته ډوډۍ ورکړو. Like what's solution؟
کله چې ته په فزیکي جګړه کې یې د یو چا سره هغه په تا ډز کوي او ته وایي چې زه یې نه وژنم ژوندی نیسم، نو زه فکر کوم هغه به تا کې 10-15 مړه کړي مخکې د دې چې ته یې ژوندی ونیسې. ځکه په هیڅ فزیکي جنګ کې چې بل په تا ډز کوي ته یې ژوندی نشي نیوی، دا به ډېره سخته وي. دا غیر واقعي خبره ده. مثلا زه تا په بوکسونو وهم او ته وایي چې یاره زه شکیب د خپو لاسونو نه نیسمه زندان ته یې بیایم. که زه حق ولرم چې تا په بوکس ووهم او ته حق ونه لرې چې ما په بوکس وهې، ته د خپل ځای نه نشې پورته کېدی، څه ورسېږي دې ته چې زما په ښیو لاسونه وتړې. د سره به د کې به تاسو سره موافق شو، صحیح ده، ودې وژني. د په نورو ولسو مې داسې غږ داسې د یو چا په مرګ باندې نه خوشحالېږي یا د هغه نه کې سبا ورځ خدای ناخواسته د موږ په یو پښتنو سیمو کې یو آفت راځي او سیلاب راځي، دوی خوشحالي څرګندوي. نو دا لکه د وژنې په دغه هغې یم چې خوشحالي دې پې نه څرګندوي، دومره دې نه هغه کوي چې بس. بالکل زه دا در سره منم چې په سیلابونو په زلزله کې چې یو ملي آفت دی او د موږ ټول افغانان د هغې نه کړېږي، څوک باید په هیچا باندې ونه خاندي یا څوک په هیچا باید خوشحالي ونه کړي، دا زه در سره منم. اما که چیرته یو ملي لنډغر چې ټولو افغانانو ته سرخوږی دی له منځه ځي، زه فکر کوم دا د ولس حق دی چې خوشحالي څرګنده کړي. ولې که چیرته په یو ملي لنډغر باندې څوک خفګان ترسره کوي، باید دلیل یې ووایي چې ولې پرې خفه دی. مثلا که چیرته ته ماته وایي چې ولې په اسیب قوای مرکز باندې خوشحاله یې، زه درته وایم د دې د خاطره چې تاجکان ترېنه په ارامه شوه، د دې د خاطره چې اختطاف به کم شي، د دې د خاطره چې نور به د خلکو نه په زور باندې پیسې نه اخلي، د دې د خاطره چې نور به هغه لنډغرو سیاستمدارو ته دا زغره نه جوړیږي کوم لنډغر سیاستمدار چې زموږ د تاجکانو وینې څکي. اوس که یو څوک ماته وایي چې ولې باید پرې خفه شو، دلیل که راته ووایي زه به پرې خفه شم. خفګان خو جدا خبره ده، خوشحالي جدا خبره ده. خفګان دې پیوخي که څوک خفه کېږي هغه جدا خبره ده، خو خوشحالي دې د یو چا په مرګ دې نه خوشحالېږي. د هټلر په مړ کېدو باندې د هټلر په مړ کېدو باندې تاریخ خوشحاله دی که خفه؟ طبعا خوشحاله به وي، ځکه هغه فرق کوي، خلک فرق کوي، څوک به پې خوشحاله وي څوک به پې خفه وي. تاسو د هټلر په مړینه خوشحاله یاست که خفه؟ زه پې خوشحاله یم، ځکه هغه د انسانیت مخکې خو دا ویلې چې څوک باید د چا په مرګ ګوره جان مخکې دا ویلې چې څوک باید د چا په مرګ خوشحالي ونه ښیي، اوس وایي چې په هټلر باندې زه خوشحاله یم چې مړ شو. مطلب که موږ ومنو کومه خبره دې ومنو؟ موضوع افغانستان ده کنه چې د خوشحالي مطلب د افغانستان په هټلر باندې باید خوشحاله نشو، خو د نړۍ په هټلر باید خوشحاله شو. یعنی دا ستا آرګومنټس دی، دې ته وایي خودکشي بیګانه پرست. نه، هدف دا ده چې دغه خوشحالي وروسته بیا ډېرې بدې پایلې لري که نه. سمه ده جان، کور ودان ښه وخت. مننه. هیله کوم اللهم. زه ستا په خبره باندې پوه شوم تر یو حده پورې. ته وایي چې که چیرته موږ د ده سړي په مړینه باندې خوشحاله کیږو، خدای ناخواسته دا عقده رامنځته نه کړي چې سبا ته بیا د موږ د خندا د کسته خلک د موږ په خلاف نشي. او زه په دې برخه کې کاملا تا سره همغږی یم، دا یو تر ټولو مهم پوینټ دی. زه په دې اوس ورسېدم. مونږ په اسیب قوای مرکز باندې په پټو سترګو باید خندا ونه کړو او د اسیب قوای مرکز مړینه باید ټولو تاجکانو ته یو پیغور ونه ګرځو. دا بالکل صحیح خبره ده. اما باید ووایو چې د اسیب قوای مرکز مړینه ځکه ښه ده چې تر ټولو ډیره صدمه یې زموږ تاجکو ورونو ته رسېدله. په اصل کې اسیب قوای مرکز د تاجکانو دښمن و. دا خبره باید وکړو او په دې کې زه هم نظر یم یو اس اس او دا نظر د ستایلو دی، ځکه دا ژور نظر دی او موږ نه غواړو چې په افغانستان کې عقده‌یي مشکلات ډېر کړو. الله دې اجر درکړي. روډ ایس الله مو راوله، ستړي مه شئ. السلام علیکم ډاکټر صاحب، الله مو جوړه راوړي. سلامونه نیکي له ډاکټر صاحب. یو څو ورځې کېږي چې زه ستاسو ډېر غټ فین وم. یو وخت چې کله تاسو د ملي یووالي خبرې کولې او دغه فارسي او پښتو دغه ملیتونه په منځ کې نه وو، اوس یو څو وخت کېږي چې ستاسو هم نظر نه یم.
اوس کم په کم ډول باندې څه د دغه ځوان مرګ وشوله whatever was the reason خو زه دا وایم چې د تاسو عکس اغستې وي یو ویډیو بم کړی و خو د یو اسیر د جسد سره په دغه سي ناروا کول آیا تاسو فکر کوئ چې دا به زمونږ افغانستان به متحد کی اول پښتنه دویم پښتنه دا دی چې تاسو اوس ویل چې تاسو باید وای جان اول لومړی پښتنه ختمو بیا دومره درازو اسیر تعریف کوي ورور سیب تعریف د تاجکان ورته وایي چې دغه زموږ مشر دی نو څه چې هغوی وایي او بخزما په خله کې ډوډۍ ده اسیر تعریف کوي کله چې تاسو وایي حسیب کوی مرکز اسیر اول ما اسیر تعریف کوي اسیر څوک چې د جنگ په وخت کې ستاسو دښمن ستاسو لاس ته راسي هغې ته اسیر وایي ګوره اسیر تعریف دا دی چې کله د جنگ په وخت کې تا ته یو دښمن تسلیمیږي او ته هغه ژوندی نیسي اوس اسیر ډولونه لري نظامی اسیر ته لرلی شي ته په مختلف شکل باندې اسیر لري اما ته تروریست اسیر نه لري ځکه تروریست یوازې د دې د خاطر راځي تر څو ترور رامنځته کي او کله چې ته تروریست سره د مورچل یا د میدان په ته د هیوادونو ترمنځ نیسي دوه هیوادونه سره په یو شي جنگ لري د هغوی یو اسکر تا ته اسیر تسلیمیږي ته هغه اسکر اسیر نیسي پوهېږې ولې اسیر نیسي د دې د خاطره چې وشي کولی بیرته تبادله وکړي د دې د خاطره چې بیرته هغه اسکر ولیږي په بدل کې خپل اسکر راخوشي کړي یا د دې د خاطره چې د دې اسیر نه سیاسي استفاده وکړي په دې اسیر باندې یوه ویډیو جوړه کړي اما کله چې ته د تروریست سره مخ یې تروریست ته له منځه وړې ته تروریست اسیر نه نیسې سو تاسو باید د یو شي ترمنځ توپیر وکړئ کله چې وایي چې سیبی کوی مرکز اسیر اول دا په جنګ کې و دا افغانستان ته راغلی و تر څو خپله ویډیو جوړه کړي ده ته مورچل نیول شوې وه او په مورچل کې د جنګ په وخت له منځه لاړ دی اسیبی کوی مرکز نه دی ویلي چې زه تسلیم یم ځکه هغه پوهېږي چې که ژوندی طالبانو نیولی و پوستکی یې تېویستو سو هغه مرګ بهتره ګڼه نسبت تسلیمۍ ته ځکه پوهېده چې طالبان پې څه کوي ولې فرض وکړو بیا هم فکر وکړو چې یو سناریو جوړه کړو چې اسیب کوی مرکز لاس پورته کړی او ویلي چې زه تسلیم یم اسیب کوی مرکز یو پاوز نه دی اسیب کوی مرکز یو پیژندل شوی اړخ نه دی اسیب کوی مرکز د افغانستان د نیمه نفوذ اکثریت نه دی اسیب کوی مرکز یو تروریست و یو مداري و او یو پروژه‌ای قاتل و د یو قاتل وژل د هغه د اسارت سره مشابهت ورکول دا ظلم دی ورور د سیاسي اړخ نه دا ظلم دی تاسو فکر کوئ چې کم حکومت کې تاسو په افغانستان کې وي د جمهوریت حکومت څخه کله هغوی حقانی صاحب نیولی و هغوی باید حقانی صاحب وژلی وي حقانی صاحب ګورئ کله چې تاسو د حقانی صاحب اړوند خبرې کوئ حقانی صاحب جبهه چې کومه وه د حقانی صاحب ټیم چې کوم و هغه دننه په افغانستان کې و او د تا په نیمه ولایتونو باندې کنټرول لره نه یوازې دا بلکې ستا د امریکا د پوهنتون 3 استادان ورسره اسیر وه سو دو حقانی صاحب چې کله ونیو د دې د خاطر نه وژه چې دوی کې انسانیت ډیر وو د دې د خاطر حقانی نیولی و چې غوښتلې سیاسي تبادله وکړي اوس د تا نه پوښتنه کوم چې حقانی بیرته خوشي که مفتې ور خوشي که نه د چی شي په بدل کې خوشي که راته خو لږ ووایه یا د تا سره د تا ته خوند درکوي چې د فلم نیمایي کیسه وکړي د فلم نیمایي کیسه ونه کړي زه دا وایم چې اسیب کوی مرکز که په اوسني شرایطو کې طالبانو ژوندی نیولی و اضافي خوراک به یې ورکوو مطلب د اسیب کوی مرکز په بدل کې به جبهې طالبانو ته څه ورکول یعنی تاسو فکر کوئ چې د طالبانو یو اسیر هم د جبهې مقاومت سره نشته یا د طالبانو اوس د جبهې مقاومت د طالبانو لپاره مشکل نشي جوړولی یا تر اوسه پورې مشکل نه ده جوړ کړی لالا مې که چیرته ته وایې چې د اوسني نظام اسیر د جبهې مقاومت سره شته ته زه نه پوهېږم زه بخښنه غواړم چې دا وایم اما ته په یو تخیلي نړۍ کې ژوند کوي او باید د دې تخیلي نړۍ نه راووځي ځکه زما لایفونه معمولا چې کوم دي دا د هوایي ډزو لایفونه نه دي دا د حقایقو لایفونه دي
د کومې جبهې نوم چې ته اخلي د هغې جبهې مشر پناهنده دی په فرانسه کې او د هغې جبهې مشر د خپل ژوند د دوام دپاره $100 غوښتنه کړې ده د هغه مسافرو نه چې بیچارهګان په اروپا کې کاروبار کوي. پس ته وایي هغو ځان نشي ساتلی په تاجکستان کې د ویزې give me a second. دوی بیچارهګان ځان نشي ساتلی په تاجکستان کې د ویزې مشکل لري، په فرانسه کې د خوراک مشکل لري، په لندن کې د کور مشکل لري. ته وایي چې دوی ځان سره طالبان هم اسیر کړي. یار ډاکټر صاحب ګورئ که تاسو په حقایقو باندې بحث کوئ ډاکټر صاحب دغه طالبان د 21 کاله کم ډول باندې د خلکو کورو ته تله، د هغو نه خوراکه اخیسته او د خلکو په کورونو کې هغوی پناه اخیسته او امریکایان تله په هغو باندې بمباریان کې. زه په افغانستان کې نو تاسې هلته وئ نو هماغه د افغانستان اپوزیشن همیشه هم داسې همدغسې خوار اوسېږي. ګوره مشره زما عرض تاته دا دی چې د افغانستان د اپوزیشن په اړه چې کله ته غږېږې ګوره قن زه سره هم تاته په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې یو ولسوالۍ خو پرېږده یو کور هم نشته چې هغې د جبهې د ځایګي په توګه د موجودیت اعلان کړی. د موجودیت د اعلان نه موخه څه ده چې ته واقعا پوه شې چې دغه ولسوالۍ د فلانکۍ جبهې تر کنټرول لاندې ده. نو زما عرض دا دی چې کله ته ماته وایې چې زه فرض وکړو د تا خبره منو، فرض وکړو د جبهې خلک په افغانستان کې شته او دا د عامو خلکو کور په کور یو شپه د تا په کور کې ډوډۍ خوري، بیا د دې کور نه تښتي بل کور ته ځي هلته ډوډۍ خوري، بیا د هغې نه تښتي بل کور ته ځي هلته ډوډۍ خوري. نو ستا منطق دا مني چې داسې یو جبهه چې هغه خپله د عامو خلکو د کور په کور په خیرات رالویږي، هغه دې بیا د طالبانو بندیان هم ځان سره ولري، کور په کور دې ځان سره بوزي. مثلا د تا کور ته دې راشي ودې وایي چې لالا ډوډۍ راکه وږي یو خو دا بندي م لرو، کیدای شي دا ستا په تشناب کې واچو نن شپه دا بندي د تا په تشناب کې وکړي. یار کله هم چې لاجیکل بحث کوئ یو څوک چې خپل ځان ساتلو کې مشکل ولري هغه بندي نشي ساتلی. یار خیر دی لږ راښه شه، یعنی ځینې وخت چې آرګومنټ څوک آماده